سلامونه ملګرو، دا دی اوس روان یو د کونیګززې خواته. کونیګززې د جرمني او اتریش ترمنځ په دې سرحدي سیمه کې په غرونو کې یو ډېر ښه ښکلی جهیل دی او په شاوخوا کې نور غرونه دي، سړی ختلی شي، په غرو کې ګرځېدی شي. څو دانې نور جهیلونه دي چې اوبازۍ په نوم هم یو دانه دی، په هغې ته ورختل ډېر وخت غواړي. نو همدې خواته دې مسیر ته روان یو، دا به وګورو دې ته چې سړک هم ورغلی یو ځل به اتریش ته ننوځي، بیا به بېرته جرمني خاورې ته راځي. دا لار هم چې ګورئ دا دره ده همداسې ورغلې ده، ډېره ښکلې ده او ډېرې ښې منظرې لري. نو بس په دې سفر کې هم راسره اوسئ، دا سیمې به هم وګورو، بیا به د خیره سره نورو برخو ته د بايرن ايالت ځو. ډېرې ښکلې سیمې لري، ډېر د کتلو وړ لي ځایونه لري. نو بس راسره اوسئ. هوا هم نن ډېره ښه ده، ښکلې ده. سړکونه تنګ دي، لږ ډریوري پکې اسانه نه ده او هیله ده چې کوم حادثې سره مخ نه شو. ممکن نن بیربار هم ډېر وي ځکه ډېر خلک به ځي. هغې خواته هوا ګرمه ده، نو عموما د ګرمو ورځو کې خلک لامبو ته ډېر ځي. دا سیمه چې اوس روان یو د بغیکس ګارډن په نوم ده، نو یو ډېر مهم ځای دی. داسې د بايرن ایالت یو کونج دی په اتریش خاوره کې، داسې ننوتلی ډېر جالب دی، ډېر ښه ځایونه لري. نو شپه هم بیا همالته په مغول په شاوخوا سیمه کې ده، راځئ وړاندې راسره اوسئ چې څه پېښېږي. کونیګززې ته راورسېدو، دلته پارکینګ دی ډېر غټ، بیا به یو 5-6 دقیقې وړاندې ځې تر څو خپله ځي شروع شي. ساحه یې ډېره ښکلې ده، ډېره عالي ده.
او بیروبار ډېر زیات دی ځکه نن ګرمي ده که څه هم رسمي ورځ ده خو بیا هم خلک ډېر زیات راغلي نو راځئ همداسې وړاندې ورشو چې خپله ځای څنګه ده شاوخوا ته غرونه هم دي او کیبل کار او یا زایلبان هم شته خو ګرمي داسې ده چې سړی سوځوي په دې غرو کې دغه د اقلیم د بدلیدو سره دغه تغییرات راغلي چې اوس په اروپا کې هم ګزاره نه کېږي ځکه لمر ډېر تیز دی نو راځئ د لمبو ورځ ده نن به داسې ښه ورته ولمبو اوبه کونډې یخې وي یو څه دلته نو تورستانو لپاره ډېر دوکانونه هم جوړ شوي خوراکي شیان او یا زیور او لباس او دغه ډول هر شی پکې موندلی شئ آیسکریمو باندې هم ډېر بیروبار دی دلته به یو شی واخلو بیا به وړاندې ځو دغه د کونیګززې ژۍ ده او همداسې وړاندې په دې دره کې غځېدلی غټ جهیل دی وړ نه دی نو نه پوهېږم چې د لمبو ځای چېرته دی وړاندې خلک لامبي ښکاري دې خواته کښتۍ ځي که سړی ځي پکې فکر کوم دا د هغو قطارونه دي اوبه د دې جهیل هم ډېرې ښکلې او پاکې دي یار باید ځان غوټک وکړي چې د ګرمۍ نه ځان وژغورو بیروبار ډېر زیات دی بیخي په کښتیو نوبت نشته ښه نو اوس کښتیو نه د ښي لاس خواته چې بیا راشئ دلته بیا دا ځایونه د لمبېدو دي خلک راغلي خو نه پوهېږم چې پورې غاړې ته به چېرته سړی ورپورې وځي چوس دغه ټکټونه دي د کښتیو په 28 یورو ټکټ دی د یوه کس او دا کښتۍ بیا د همدې جهیل تر پای پورې ځي جهیل خو وړاندې په دره کې غځېدلی پکې ولاړ به شو در وبه یې ښیم نو شاوخوا 1.5 ساعت یې سفر دوام کوي چې بل سر ته یې رسي یا نه پوهېږم د دواړو خواو 1.5 ساعت یې خیر اوس به ولاړ شو پکې وبه یې ګورو دا نو کښتۍ ته لاین ولاړ دی او کرار کرار به وړاندې ورشو بیروبار ډېر دی کښتۍ ډکه شوه که پوره
سپېڅلو وړاندې له دې ځایه دا د نو اوس کښتۍ روانه شوه او همداسې به وړاندې ځي Können wir jetzt ein bisschen was vom See zeigen und erklären. Stimmt recht, oder? Jetzt ein bisschen auswählen. Gut. Some English? Is it okay? Yeah. Good. Welcome, ladies and gentlemen, on the Königssee. دا هم د دې کونیګززې په منځ کې یو د ده یو رواج دی یو دود دی د جرمنیانو په اصطلاح ټرډیسیون دی دلته همیشه پخوا رسېدو دی همدلته چې کښتۍ راورسېده وایي بیا یې انعکاس ته غوږ نیسي دا ترومپټ غږوي نو بیا څوک پیسې میسې ورکوي او هغه ټولوي له دې ځای نه بیا وروسته کښتۍ بېرته روانېږي د لیک پای ته دا جهیل چې دی ډېر اوږد دی شاوخوا 8 کیلومتره اوږد دی او اوسط بر یې شاوخوا 1.7 کیلومتره دی او ژوروالی په اوسط ډول 120 متره دی نو دا هم د پخوانیو یخچالونو رامنځته شوی اوبه یې یخې دي شاوخوا کې آبشارونه دي د لوړو غرونو هم چې واورې ولیکېږي اوبه یې راځي اوس هم ورته اوبه یې یخې وي نو لمبو لپاره هم په ګرم دوبي کې یا په اوړي کې ډېرې مناسبې وي Mit diesem Blick auf die Halbinsel werden wir uns dann bei allen, die jetzt hier aussteigen, verabschieden. Wir wünschen euch einen schönen Aufenthalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt eine schöne Zeit noch. Wie gesagt, die waren nicht schon mal vor, der hat Regen gemeldet. Dann jetzt eine Viertelstunde, halbe Stunde ungefähr. Genießt es trotzdem. Das Wichtigste kommt heute Abend. Alle gesund und munter nach Hause. Dankeschön. Auf Wiederschauen und für euch miteinander. Thank you for visiting us. Have a good day.
یو سټاپ دلته دی په دې نیمایي کې دغه کلیسا ته خلک کوزیږي او بل بیا وړاندې دی د دې ځای نه بیا وړاندې ځي کښتۍ او پای ته ځي د دې جهیل. دا جهیل د بغیس ګارډن په ملي پارک کې واقع دی او له اتریش سره سرحد لري. غرو شاته اتریش دی. جالبه دا ده چې دا کښتیانې له 1909 کال څخه دلته چلیږي او له هغه راهیسې په برق چلیږي. بیټرۍ لري، بیټرۍ چارجېږي او بیا ټوله ورځ په هغې باندې ګرځي. شاوخوا 18 که 19 کښتۍ په همدې لاین چلیږي هره ورځ. وروستی کښتۍ بیا د هغې خوا نه په 5:30 بجو 5 بجو 40 دقیقو را روانېږي د آخر سر نه. نو هغه باید سړی مس نه کړي ځکه چې بیا شپه هلته ځای هم نشته او ډېره مشکله تمامېږي. په ایمرجنسي کښتیو کې که بیا راوړي 500-600 یورو مصرف پرې راځي. سړی باید ډېر وختي ولاړ شي، ښه وي په وخت او بېرته په وخت بېرته راشي. Alles von den Überweg. دلته توپان راغی انډیوالانو نه موږ چې پای ته راورسېدو دا توپان راغی. دلته بله کښتۍ ده شاید صحیح نه ښکاري خو اوبو کې بنده ده دې خوا ته نشي راتلی بیخي. توپان شو ډېر سخت قوي ډېر تیز باران و باد. په منځ کې ممکن نور کښتۍ هم همداسې بندې وي. او دلته چې یو څه خلک منتظر وو په دې سټاپ کې هغه ټول راغلل. کړکۍ بندې دي او اوس منتظر یو چې بیرته هوا لږ ښه شي، باد ودرېږي، طوفان ودرېږي او بیا روان شو. نو دلته د کوزېدلو هېڅ فرصت را نه کړ.
دې خوا نه چې راځو دا د غرونه بیرته په وریځو پټ دي او برېښناوې هم کېږي اندر دغه غرونه چې مخ ښکاري دا د واټسمن په نوم دی د جرمني دوهم تر ټولو لوړ غر دی هلیکوپټر هم راغی ممکن کوم حادثه شوې وي ځکه مخکې ډېر سخت توپان تېر شو نو ممکن ځینې خلک غره کې پاتې شوي وي یا بل څه وي د دې جهیل په پای کې یو بل جهیل هم دی چې وبځې ورته وایي ډېر ښکلی جهیل دی او یو ستر ابشار دی 400 متره د جرمني تر ټولو لوړ ابشار متاسفانه د هغو نه مو لیدنه ونه شوی کړی امبولانسونه هم راغلي چې هلته به څه پېښه شوې وي وروسته به معلومه شي شاید خبرونه وخته چې بیروبار و پکې دلته نو اوس د دې هېڅوک نشته یوه باران ټول پسې واخیستل همدا کښتیو نه خلک راځي او همداسې به پسې ځي نو اډونچر ختم شو او موږ به هم قرار بیرته موټر خواته ولاړ شو او ولاړ به شو خپل ځای ته هوټل ته شپه به هلته تېره کړو وګورو چې سبا هوا څنګه ده